سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، نن درته د ښځې او خاوند په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. وایي چې یو سړي واده وکړ او ښځې یې ورته وویل دا چې زه یوه عالمه او دینداره ښځه یم، نو غواړم چې له تا سره د دین او شریعت مطابق ژوند وکړم. سړی ډیر خوشحاله شو چې د هغې د میرمنې په برکت به یو ښکلی د دین مطابق ژوند ولري. خو څو ورځې وروسته یې میرمنې ورته وویل ګوره، ما له تا سره د خپل د دین د اصولو مطابق د ژوند کولو پریکړه کړې ده او په شریعت کې په ښځه باندې د خسر او خواښې خدمت کول واجب نه دی او د دین د اصولو په مطابق باید خاوند خپل میرمنې ته د یو جدا کور تیاری وکړي او باید ښځه او خاوند په جدا کور کې ژوند وکړي. نو زه نه غواړم چې خپلې خواښې او خسر سره یو ځای واوسیږم، ته باید زما لپاره جدا کور واخلي. سړی ډیر په تشویش کې شو چې بوډا مور او پلار څنګه یوازې پرېږدي. نو خپل یو ملګري ته چې لوی مفتي او عالم ورغلو او دا خبرې یې ورسره شریکه کړه او له هغه څخه یې د دې خبرې د حل لپاره مشوره وغوښته. ملګري یې ورته وویل ستا د میرمنې خبره بالکل په ځای ده. سړی ورته وویل ما ته زما د ستونزې د حل لارې چارې وښایه، فتوا مه راکوه. ملګري یې ورته وویل یوه د حل لاره شته او هغه دا چې ته همدا اوس کور ته ولاړ شه او ته دې میرمنې ته ووایې چې په شریعت کې د خواښې او خسر خدمت کول واجب نه دی او د ښځې او خاوند جدا اوسېدل په شریعت کې مناسب کار دی. نو سمه ده، زه ستا لپاره جدا کور اخلم، ته هلته اوسېږه او زه به بل واده وکړم، ځکه په شریعت کې دوهم واده کول روا دی او زه به مې دویمې ښځې سره یو ځای د خپل مور و پلار په څنګ کې اوسېږم تر څو د مور و پلار خدمت وکړو. کله چې ښځې ته دا ټولې خبرې وکړې نو ښځه یې ډیره حیرانه او وډار شوه چې داسې نه خپل خاوند له لاسه ورنه کړي. نو سمدلاسه یې خپل خاوند ته وویل دوهم واده نه تیر شه، هسې به ځان ته جنجال جوړ کړې، زه به تل ستا د مور پلار سره یو ځای اوسېږم او تل به یې خدمت کوم. نو درنو لیدونکو، خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو څرنګه چې خپل مور او پلار ته د درناوي په سترګه ګوري، خپل خواښې او خسر ته هم همدا شان قدر او احترام وکړي.